ژوند او زده کړه. په خاورو کې زر. درنو اوریدونکو سلامونه، تاسو په خاورو کې زر خبرونه اورئ. دوستانو، کله داسې شي وي چې کوم دکاندار له تاسو سره غلطي کړې وي او خراب جنس یې درکړی وي؟ له ما سره هم د خپرونې د برخو په اړه معلومات شته. کمپیوټر ته روښانه زما خو بیخي له یاده وتلی و چې اوریدونکو ته ووایم چې کمپیوټر مې هم روښانه کړی. وایي چې څه دې چمتو کړي؟ نه، اول د خپرونې برخې اوریدونکو ته ور وپېژنه. سمه ده کمپیوټره، د دې کس لنډې خبرې به واورو. انډیوال مې د ما په اعتبار لاړ او ته ټیکه واخلي. ما ته مې ټیکه رانه کړه او انډیوالانو ته مې مخه ټیکه رانه کړله. بیا نو یو ستو ورغلی بیخي. یو شمېر کسان په ګورایي ډول خپل اجناس خرڅوي. اوس اعتباري نفر نه یي، صحیح شناخته نفر نه یي او مخکې کاروباري نفر نه یي، هغه ته بیا عمل نه وکړو. او په پای کې د یوې نجلۍ کیسه لرو چې په ژوند کې ډېرې سختې ورباندې راغلي دي. مونږ هیڅ هغه نه لرو د پیسې میسې کنه چې د دې علاج دلته هیڅ کلم نه کېدو، ډېره سخته وه په مونږ. هغې وویلې که نه یې دومره لاس لرې کېږي. هر څوک غواړي چې ښه جنس سودا واخلي او په ښه جنس پسې ګرځي. له همدې سببه زیاتره کسان له شناخته دکاندارانو څخه سودا اخلي او شناخته دکانداران په دې خاطر چې دایمي مشتری له لاسه ورنکړي ښه جنس ورکوي. خو ځینې کسان په دې باور دي چې هر چاته که یې پیژنو که نه باید ښه جنس ورکړو او دا کار یې په کاروبار باندې مثبته اغیزه لري. په دې اړه ما پخپله له یو قصاب سره خبرې کړې. راځئ چې زموږ خبرې په ګډه واورو. د سبز ولسوالۍ ته راغلی یم او دلته په یو قصابي کې یم او غواړم د دې دکان له قصاب سره خبرې وکړم. دا چې دوی څوک دي پخپله به خپل نوم راته وایي. خبرې ما له د سبز ولسوالۍ د تاریخیلو د کلي نه غږېږم. څومره وخت کېږي چې دلته تاسو قصابي دکان لرئ؟ دلته خو تقریبا د 3.5 کاله کېږي، څه کم 3 کاله. ستاسو په نظر په کاروبار کې صداقت، دا چې دکاندار مشتریانو ته ښه جنس ورکړي او غلطي ونه کړي، دغه کار په کاروبار کې څومره مهم دی؟ دا کار خو ډېر مهمه دی چې خراب شی خلکو ته ورنکړي، یعنې ښه شی خلکو ورکړي، خلک به ترې خوشحاله وي. دا عام خلکو ته خپلو پردي باید ټول ته په یو نظر وکتل شي. ښه مال باید ورکړي، خراب شی ورکړي سبا ورته نه راځي. د یو ورځې کار باید ونه کړي. دا د یوې ورځې کار نه د عمر مسله ده. تر هغو چې ژوندي وم دا هم کسب ده، خپل کسب هم د ترې نه ناراضه نه وي. کله داسې شوي یا څوک دې لیدلی دي چې مثلا کوم دکاندار خپل مشتری ته خراب جنس ورکړی خپل خپلوانو کې، یا خپله د داسې کومه تجربه لري؟ زه وایم ملګرو سره لاړلم بازار ته، د ما انډیوال ووایي. انډیوال مې د ما په اعتبار لاړ، هلته ټیکه واخلو. ما ته مې ټیکه رانه کړه او انډیوالانو ته مې مخه ټیکه رانه کړله. ټیکه هم خرابه وه، بیا نور وای نه ورځو، بیا نو یو ستو ورغلی بیخي. نو دغه تجربې نه، دغه کار نه تاسو تجربه واخیسته چې ته په خپل کار کې یا په قصابي کې باید له مشتریانو سره څه رفتار وکړې، څه ډول سودا باید ورته ورکړې؟ باید ښه ډول سودا ورکړي، داسې حلاله مردار ورنکړي، ښه غوښه ورکړي چې مشتري ترې نه راځي، همیش باید راشي. نو کله چې یو پسه یا یو غوا تاسو حلالوئ، څنګه سنجش کوئ چې باید څه رقم مشتري ته غوښه ورکړئ چې مشتري هم تاسو نه راضي اوسي او تاسو ګټه هم وکړئ؟ باید یو ښه شی خلکو ته ورکړي. ما مقصد دا و چې ښه شی خلکو ته ورکړي، خراب شی د ورکړي سبا درته سړی نه راځي. څومره ښایسته مال یې، ښه مال یې، هغه خلک اخلي. خراب شی دلته څوک نه اخلي. همیش باید ښه مال واخلو. یعنې تاسو د دې لپاره چې مشتري ته ښه جنس ورکړئ باید تاسو ښه مال باید واخلئ. همیش همداسې. دا چې تاسو په کار کې صداقت کوئ یا مشتریان نه غلطوي، دغه ټکي ستاسو په کاروبار باندې څه تاثیر کړی دی؟ چې ښه غوښه ورکړي، خرابه دې ورکړه نن راځي، ولا سبا د شپې درته هم ښې راکړي، نه راځي سبا درته وایي دغه مال ما ته خرابه راکړی. که چېرته یې ښه ورکړی، د شپې به درته دعا کړې، سبا بیا درته راغلی و. 3 کاله کېږي چې دلته دکان لري. څومره مشتریان د ډېر شوي؟ اولو کې څومره مشتریان درلوده؟ اوس مشتریان د څومره ډېر شوي دي؟ اول خو اول ښه مال سړي ته ورکړي چې نن د ده ته ښه ورکړه، ښه غوښه دې ورکړه، سبا هغه بل ته وایي ما ته یې ښه غوښه راکړه، هغه بیا چې هغه راشي هغه بل ته وایي چې ټول همداسې کرا مخته کېږي، ټول راځي دلته. فقط که ماشوم هم راشي، زه دلته همیش راځم، خپله کشتار هم کوم، نیسم هم، پوسته کوم هم. دا شاهدان ټول دلته دي. ماشوم ته ټول د په یو سترګه ګورو، یو سودا ورکو. د همغه اوله چې موږ دکان واسکه د سر نه تر اخره پورې هم له لرې خلک راتله چې یو بل ته یې تعریف وکړه چې غوښه ښه ده. د قلعه حاجي صاحب نه راځي، د خاص د سبز ولسوالۍ نه، پولیس سنګین او ولسوالۍ نه خاص، او د پاچا صاحب پیمانار نه راځي، د آیا نه راځي، کلي نه راځي، تنګي ترخیل نه، د ټولو منطقو نه راځي.
چې اول ورځ هم چې دا دکان جوړ کړ او هغه وخت کې مشتریان څومره وو او اوس د ورځې څومره فروشات لري؟ په اول ورځ کې خو چې حلال که خو سکیم بسم الله ټول دعا وکړه چې خدای دې دا دکان کې برکت واچي. اول ورځ هم سهار نه تر مازدیګره پورې 8000 روپۍ سودا مې وکړه. بیا کرا اوس خبره 50000 1 لک پورې رسیدله. تاسو نه ډیره زیاته مننه تانه. کمپیوټر په دې عکس کې خو به ګلپي نه وي؟ نه ګلپي نه دی، دا د پسه عکس دی. دا خو لکه ګلپي غوندې ښکاري. هو دا پسه په استرالیا کې و، 15 کاله ورک و. کله چې پیدا شو نو 41 کیلوګرامه وړۍ یې ترې قیچي کړې. دا پسه کریس نومېده چې 13 کال مړ شو. دوستانو، ځینې کسان چې په کاروبار پیل وکړي نو هر چاته په همدا ډول جنس ورکوي او په اونۍ کې د خرڅ کړي مال یو اندازه پیسې ترلاسه کوي چې دې ته اوګرۍ وایي. له همدې سببه ځینې کسان تاواني کیږي. خو زموږ همکار نصیر احمد احمدي له داسې چا سره خبرې کړي چې له پیله یې په کاروبار کې احتیاط کاوه. زه د دغه یو چا سره یم دی دغه تقریبا 6 کاله دغه د بیټري او د موبایلونو کاروبار کوي. امې عمده پلوري او امې پرچون یعنی دانګي. او ما غوښتل چې دکان ته ورسم، خو دغه د قرنطین ورځې دي نو ځکه کور ته رالم. دای منیر احمد نومیږي. منیر احمد تا راته وویل مخکې وایي دا 8 کلونو کې ستا دکانداري کړې، داسې نه دي تر اوسه راغلي چې چا داسې ډېرې پیسې دي ورکې سوي. ستا په نظر باندې راست شی دی دغه کاروبار خو اول نشر اعتبار ده پوه شوې. که څوک غواړي چې فروشات ولري په ورځ کې زیات فروشات ترلی شي، خو هغه وخت بیا ګټه معلومېږي چې پیسې دې بېرته لاسته رالي. خلکو ته ګورو، بیا مال توزیع کوو، دکاندارانو په حساب دی عمده. هر چاته مال نه ورکوو او که وغواړو چې خرڅ یې کړو په یوه ورځ باندې ټول مال نه خرڅولی شو، خو چې اعتباري نفر نه وي، صحیح شناخته نفر نه وي او مخکې کاروباري نفر نه وي، سابقه داره کاروباري نه وي، هغه ته بیا مال نه ورکوو. څومره مشتریان لري؟ ته خو عمده هم دغه بیټرۍ خرڅوې. ولې مغز د غزني ولایت کې دکان دی، بیا د خوست، پکتیا، پکتیکا، د دې غزني ولسوالۍ دغه ټول ته مال نه ورکوو، قلعه ته پورې، زابل ولایت چې غزني خپل د ښار ولم حساب کې او د ولسوالۍ حساب کې دغه 130 دکانداران دي. په ګودام کې حتما مال هم ډېر پروت و. مال نشته، مال نه ډېر مال نه. دا ته مثلا په یوه هفته کې ټول نشي خرڅولی؟ په یوه ورځ هم خرڅېدای شي، خو هر چا ته مال نه کوو، خو اعتباري نفر نه وي. اعتباري نفر څنګه پیدا کوي؟ اعتباري نفر داسې ده چې اول هم کاروبار شروع کوو، پوښتنه هم کوله، مقصد چې هغه نورو دکاندارانو سره روابط سم و، سم پیسې پرې کولې. اول هم ډېر کوشش کوو چې په نغدو یې خرڅ کړو. بیا دغو خلکو 2-3 وارې معامله وکړه، پیسې سمې راولېږلې، یعنې سمه معامله یې درلوده او ښه کاروباري خلک ول. بیا هم دغو ته مال نه شروع کړو، بیا په اوګرایي هم راکوي، بعضې خلک یې بیا راته حواله کوي او بعضې د ښار د منځ خلک بیا پنجشنبې خپلې پیسې راکوي فیصدي. اوس خو ته تجربه لرې، اوس خو ډېر خلک هم پېژنې. په اولو کې دې ټکي ته څنګه متوجه سوې چې کم کسان دي خو اعتباري کسان دي؟ خو ډېر خلک دغسې تاواني سول. اول ما خپله یو ملګری یو له دوبۍ کې کاروبار و، هغه کاروبار یې پرېږده او راغی دلته، ویلې وایي یو کاروبار شروع کوم. بیا هم د دې فلټر و مشوره ورکړه، هم لاړ ته په لاهور لا بل ځای کې جوړ کړه، راوړه ښه فروشات لري او ښه ګټه لري. هغه دی راغی، ما په اول کې ورته ویلم ډېر پام به کوې چې بس هر چا ته مال مه ورکوه چې له پیسو سره جنجال وي، هغه داسې په تکلیف نه شي. بیا هغه ګټه یې هغه خو معلومېږي چې پیسې بېرته په لاس درشي. د نو توزیع کړي ول سره هر چا ته یې 10 کاټنه 20 کاټنه توزیع کړي وو. ما ته یې بل ښکاره کړه دومره هم فروشات درلود. ما هم داسې مه کوه چې اعتباري نه شخص نه هغه ته مه کته کوه. خیر د په هغه اول کې هغه کړل خرڅ کړل، د عمر لپاره بیا خپلې پیسې په لاس نه ورکړې. هغه خلکو چې د سره واده کړی و، هغه خلک داسې اعتباري خلک نه ول. نو تقریبا 3-4 کاله کې چې دغه فلټرو کاروبار یې کاوه، اوس ولا ډېر سره زوبل د خلکو پیسې ځینې قید کړي، د نورمال غواړي او د نورمال پیسې نه لري چې بیا نورمال پرې را جوړ کړي، هغه پیسې داسې خوندور نه ورکوي. نو اعتباري نفر ډېر مهمه ده په کاروبار کې چې اعتباري ول. ته خو اوس ډېر تجربه لرې، اعتبار څه معنا؟ یعنې څنګه پوهېدای شې چې یو څوک دا شخص اعتباري ده؟ هغه اول دکان ته چې ورسې، دکاندار کاروبار وویني، خپل دکان مال یې وویني او داسې له کومو خلکو سره کاروبار کوي، هغو کې پوښتنه وکړي چې دا سړی څه ور ده په معامله کې. بیا چې یوه معامله ورسره وکړي، بله کې بیا سړی ته تجربه کېږي. تاسو خو حتما دغه عمده چې خرڅوئ ډېرو پیسو مال به جنس په یوه وار باندې بیټرۍ خو ډېره ګرانه دي، یوه بیټرۍ 8000 افغانۍ قیمت لري. نو تر اوسه دغسې نه یې تاواني سوی؟ ولا په اولو کې خامخا په اولو کې به هم بس دې ته خوشحاله و چې مال خرڅ کړو، خو وروسته بیا پوه سو، وروسته بیا را چاته مال نه ورکوو.
کمپیوټر پخوا د موټر بټرۍ یوازې د موټر لپاره وي، خو اوس یې خلک لمریزې برېښنا یا سولرونو ته تړي او د برق استفاده ترې کوي. ژر به مو د کور برېښنا وړیا شي. دا څه وایي کمپیوټره؟ استرالیایي څېړونکي دې ته نږدې شوي دي چې د کړکیو داسې شفافه ښیښې جوړې کړي چې د لمر له وړانګو برېښنا تولید کړي. مننه کمپیوټره، اوس به د دې نجلۍ کیسه واورو. نوم مې مومینه دی، پلار مو چې دی که نه موږ سره نو بله ښځه کړې وه او ورونه مې واړه ول، یعنې کارونه یې نه شو کولی. چې د پاکستان نه راتلو که نه نو موږ نه پلار بېل شو، موږ سره رانغی، ډېره سخته وه. ځای نه لرو دلته چې اول وار راغو، یعنې 15 کاله مخکې. نو بیا خو زموږ ماماګان ول موږ ته ځای راکړه خپل کور کې، هغې خپله خرچ موږ ته اچوه، یعنې موږ اقتصاد هغې سره لږ لږ ښه و. ځورېدو سخته وه په موږ تېرېدله او مور مې ډېره زیاته ځورېدله. بس جړل به ویلې وې که نه چې ما نه د پلار لرې شو، ماشومان راته پاتې شو. ورور مې موټرسایکل ووخه، لاس یې مات شو. نو موږ هېڅ هغه نه لرو دله پیسې میسې که نه چې د دې علاج دلته هېڅکله هم نه کېدو، ډېره سخته وه په موږ. هغې وویلې که نه یا یې دومره لاس لرې کېږي او یا د دې لاس ته په هندوستان کې سیخونه اچول کېږي. یعنې بې کوره شولو، کور هم هغې ته خرڅ کړو. خو د ورور مې غټ شو، 15 کاله تېر شوه او اوس لږ لږ کار کوي، یعنې مکتب ته هم ځي او کار هم کوي. دلته چې د 2 کاله کېږي کار کوم او 10 میاشتې مې دلته شاګردي وکړه، بیا هم استاده شولم. یعنې زه ډېره خوشحاله یم چې دلته کار کوم. ګیلم دلته موږ روږدو او دلته یې ورکوو خرڅولو ته. 2 ګیلم هم خلاص کړه، اوس هم 3 ګیلم شروع کړه. 15 میاشتې کېږي چې زه استاده شوې یم او جوړ کړي مې دي 2 دانې جنمازونه. هغه اوس خرڅېدلو ته وړل شوي دي او هغه اخرنی ګیلم چې دی هغې اوس لګیا شوي، اوس هم لګیانې اچولی دی. زه ډېره خوشحاله وم. اول معاش مې چې واخېسته، مثلا ما مور ډېره خوشحاله وه، ما خور ډېره خوشحاله وه. اقتصاد زموږ خپل ښه کېده، یعنې د دې چې په معاش باندې ما خپل کور سودا شیونه راوړل. هر څه مې اخېستي دي، یعنې مثلا ډېر سینډل مې خوښېږي، اخېستې مې دي، ځان ته ډېر زیات خوند کوي. خپله زیار وباسي او پیسې واخلي او بیا ځان ته واخلي، خوشحاله وي زیات. دوستانو، تاسې په خاورو کې زر خپرونه څنګه ارزوئ؟ آیا د کاروبار او تجارت په برخه کې داسې څه لري چې یو نوی فکر درکړي؟ وړاندیزونه مو څه دي؟ موږ ته ټلیفون وکړئ او نظر مو راسره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 002401501. دا خپرونه ماقصه صدیقي د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړه کړې وه.